السلام علیکم دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. د امین میډیکل ټوټوریلز چینل ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا غواړم چې تاسو سره د یو نوې ناروغۍ په هکله معلومات شریک کړم. نو هیله لرم چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او ستاسو د خوښې سبب وګرځي. زموږ د نن ورځې موضوع ده تایفوید ان بیبیز کازز سیمټمز اینډ ټریټمنټ، یعنی لویه تبه په ماشومانو کې علتونه یې، نښې او درملنه یې. په لومړي کال ستاسو د ماشومانو دفاعي سیستم د پرمختګ په حال کې وي او دا دفاعي سیستم ستاسو د ماشوم نور هم د بکتریایي ناروغیو او ویروس په مقابل کې قوي کوي. اوس راځو واټ از تایفوید، یعنی لویه تبه څه شی ده؟ تایفوید یا لویه تبه یو بکتریایي میکروبي ناروغي ده کوم چې د یو ماشوم لپاره د مرګ سبب هم کېدای شي. سالمونیلا تایفي دا یو قسم بکتریا ده کوم چې د سالمونیلا له کورنۍ څخه ده او د تایفوید د تبې سبب کېدای شي. causes of typhoid in babies، د لویې تبې علتونه په ماشومانو کې چې څه علت ده؟ د مردارو ککړو خوړو او اوبو او هغه څوک چې په دې اخته وي له هغو څخه هم انتقالیږي او ماشومانو ته د خیرنو ناسمو خوړو زیرمه کول دا یې کاز ده، یعنی مطلب علت دا ده چې د مردارو ککړو خوړو نه اوبو څخه او چې ماشومانو ته زیرمه کوي هغې څخه ورته ورکوي، نو دې څخه لویه تبه انتقالیږي تایفوید او هم پې اخته کېږي. symptoms of typhoid in babies، په ماشومانو کې د تایفوید نښې او علامې څه شی دي؟ اول، عامه تبه چې ورو ورو زیاتیږي او تر 3 ورځو پورې جریان پیدا کوي. دوم، د خېټې درد چې ماشوم ناکراره، کمزوری، ستړی او غیر فعال حالت احساسوي. یو څو نور هم دي. coated tongue، د اشتها خرابېدل، سخت سردرد، د ماشوم د وزن له لاسه ورکول او یا خرابېدل، نسناستی یا قبضیت، سور رنګ او یا هم خالونه ورته وهل په سینه باندې د 1 هفتې څخه وروسته. اوس راځو ډیاګنوزس آف تایفوید، د لویې تبې تشخیص او درملنه څه شی ده؟ اول، د ماشومانو ډاکټر به د ماشوم د زړه حرکت، پړسېدلې تورې او ځیګر معاینه کړي او وګوري. دوم، د وینې معاینه او همدارنګه د غایطه موادو یوه نښه لابراتوار ته ولېږئ، یعنی مطلب تر څو له دې نه وګوري چې څنګه رامنځته شوي. اوس راځو when to seek immediate care، یعنی که چېرته غواړئ چې ماشوم زر تر زره پاملرنه غواړئ تاسو، نو څه باید وکړئ؟ که چېرته ستاسو ماشوم د لوړې تبې، نارامۍ، ناکرارۍ، اوږدمهاله کانګې او نسناستې نښې درلودې، نو ماشوم باید زر تر زره ډاکټر ته ورسوئ. complication of typhoid in babies، د لویې تبې سختوالی په ماشومانو کې، د کولمو او خېټې څخه د وینې بهېدل، ټکان او ورختایي، د وینې زهري کېدل، برانکیټس هغه ناروغي ده کوم چې برانشیول ټیوب اغېزمن کوي او د ټوخي سبب ګرځي، کوما، د مغزو د پردې پړسوب، نیمونیا، د سږو پړسوب یعنی سینه بغل، د تریخي او پښتورګو میکروبي کېدل، لیونتوب، د پانکراس پړسوب، د صفرا کڅوړې پړسوب، د زړه د عضلاتو پړسوب، د زړه د والونو او لګونو پړسوب. اوس راځو د ماشومانو د لویې تبې درملنه چې څنګه درملنه کېدای شي. treating typhoid in infants، ډاکټر شاید د میکروبونو ضد درمل یعنی انټيبیوټکس ورکړي. که چیرته ماشوم په سخت ډول سره مریض وو باید چې بستر شي. ماشومانو ته په کافي اندازه د غذایي موادو او مایعات تامینول او ورکول. ماشوم ته په کافي اندازه استراحت ورکول. د ماشوم د تازه کولو لپاره کم از کم حتما په ورځ کې 1 ځل مینځل تر څو تازه شي نور هم. اوس راځو پریونټیو میجرز، یعنی مطلب ژغورونکي اندازې. مخکې له دې چې ماشوم ته په دې حالت کې اوبه ورکول شي، تاسو باید هغه اوبه کوم چې ماشوم ته ورکوئ اول جوش او فلتر کړئ، هغې نه بعد ماشوم ته ورکړئ. د ښو او صحتمند غذاو برابرول لکه پروټین، لبنیات، میوه‌جات، سبزیجاتو برابرول تر څو د مور له لارې د سینو له لارې ماشوم ته ورکړئ.
او روغتیایي تمرین کول. ټایفوید واکسین یعنی د ټایفوید واکسین څه شی ده، یعنی څنګه ورکول کیږي په کال کې. دغه واکسین تر 2 کلونو پورې ماشوم ته په مټه کې په ستنه کې ورکول کیږي تر څو آینده کې له دې ناروغۍ څخه وژغورل شي. دا و دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو. کوم ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.